په هغه سور سالو باندې نقشونه پاڼې پاڼې اوس هر څه راته ښکاري سره رنګونه پاڼې پاڼې او یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی اوس ګرځم پسې ګورم کتابونه پاڼې پاڼې یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی اوس ګرځم پسې ګورم کتابونه پاڼې پاڼې عمران ته یې اشنا دغه کومه ډالۍ کومه عمران اشنا ته چې ژوند به مې په دار وي او حیا به مې نیلام وي زه دې له په پښتو او پښتونخوا مینېدم اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي که غواړې چې ستا حسن ته احساس د لویۍ وشي د ځان سره یو څو خپلې ملګرې کا او راشه زه په پښتو کې بې پښتو مقام ته ورسېدم چې په خوبونو کې مې خواله اوس جناب نه راځي ستا سره حسن دی وفا ده وخت دی هم مینه ده نور هر څه پرېږده یار زما پکې پکار وخت دی ډله پر زیاته په هر لور د زورورو وي زور د زورورو وي هم شور د زورورو وي مونږ ورسره هسې دا د پړې سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورورو وي دا جینۍ به څنګه د اسمان په جای قدم نه ږدي یو چې ښایسته وي وله خور د زورورو وي خدایا د غریب سړي د پوره مې ساته ګورئ پور دې وي راپورې خو چې پور د زورورو وي سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازک خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده او نن سره د ګران ملګري محمد عمران اشنا را روان شو او برخیلې ته راغلو دغه شعرونه به تاسو ډېر زیات اورېدلي وي دغه زمونږ د ډېر ګران مشر پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب مونږ غوښتل چې د وصال مازدیګر د هغوی په کلي کې د دغې سیند په غاړه باندې راجوړ کړو هر څو که دغه سیند کم شوی دی اوبه کمې شوي دي په بل طرف اوړېدلی دی خو مازدیګر ډېر ښکلی دی او ډاکټر صاحب تاسو د فیسبوک له لارې یا زموږ سره د یوټیوب له لارې یا د ټیک ټاک له لارې هغوی چې کله هم شعر لیکلی دی نو هغوی خپل یو انداز دی او دغې پښتنو ته هغه که په مختلفو هیوادونو کې دی خو دغه غږ د هغوی وررسېدلی دی خو مونږ غوښتل چې مونږ ورسره یو ښکلې شانته کېناستې راجوړ کړو ډاکټر صاحب مونږ ته خواږه خواږه شعرونه ووایي نو راځئ چې ډاکټر صاحب نو په شریکه باندې یو څو خبرې وپوښتو او بیا راته خواږه خواږه شعرونه ووایي ډېره زیاته مننه نیازک خان صاحب محمد عمران اشنا چې د کیمرې نه شاته دی ډېر ښکلی سړی دی زه تاسو ته په بټخیله کې په خیر راغلی ویم او د ځان دپاره دا ډېره زیاته د اعزاز او د فخر خبره ګڼم چې د وصال مازدیګر نن زمونږ کلي ته راغلی دی او د سوات د سیند په غاړه باندې مونږ ناست یو زما دا خبره هر ځای کومه چې زه چې په چا مین یم نو زه د هغوی دومره خیال نه ساتم خو چې په ما څوک مین دي نو د هغوی ډېر خیال ساتم او د دې وجې نه خدای دې تاسو لوی سړي کړي الله مو کامیاب کا ستاسو دا وړه غونته کیمرا د لوی دنیا ته د ټولو پښتنو روڼ مخ ښیي نو زه تاسو ته ډېر زیات درناوی لرم ډېر زیات شاباسۍ دله در کومه او ستاسو کتونکي چې دي ستاسو اورېدونکي چې دي ستاسو خوښوونکي چې دي هغوی ته هم ډېر زیات درناوی لرم ډېره مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بس د خپل ژوند په اړه باندې زموږ د ملګري به خبر شي که نه چې پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب مونږ اورېدلی دی مونږ لیدلی دی او د کلي ذکر هم مونږ وکړو چې د بټخیلې سره تعلق ساتي خو ډاکټر صاحب کار روزګار څه کوي او شعري ټولګې زه خبر یم خو زه یم چې تاسو راته په خپله باندې ووایئ نو زما د ملګري به خبر شي داسې ده نیازک خانه چې که فرض که زه د خپل ژوند قصه کوم که نه نو دا داسې په لنډ وخت کې نه ختمېږي دا قصه به چېرته بیا وکړو چې زما اوس کوالیفیکیشن پی ایچ ډي دی دا پی ایچ ډي پورې زه څنګه را رسېدلی یم ځان له داسې قیسې دي لکه زه درته دا ووایم چې ما 14 د 14 نه 19 کاله بعد کړی دی دومره ګیپ پکې راغلی دی بیا زما یارانو زما دوستانو زما سره څومره مرسته او زما څومره حوصله افزایي کړې ده نو زه اوس په همدلته په دې لاره کې تاسو ولیدو ګورنمنټ ډګري کالج بټخیله کې د پښتو د استاذ په حیثیت سره کار کوم او په دې کلي کې پیدا شوی یم بنیادي طور مونږ د تحصیل ادینزي د اسپڼ اوسېدونکي یو خو 80 کاله مخکې زما مشران بټخیلې ته راغلي دي او په بټخیله کې مې بس ابتدایي سبق هم ویلی دی د تاڼې کالج کې مې سبق ویلی دی دغه شانته مې په پولیټیکنیک انسټیټیوټ
منګوره سواد کې سبق ویلی دی او بیا مې ټول سبق پرایویټ ویلی دی او بس د دې ځای پورې را رسېدلی یم الله پاک چې راله څه راکړي دي څومره عزت څومره شهرت یا څومره هر څه راکړي دي دا زما د لیاقت نه یا زما د قابلیت نه ډېر زیات دي ډېر زیات دي او الله تعالی را باندې مهرباني کړې ده او تاسو ښکلي ښکلي یاران دوستان یې راله را کړي دي شکر الحمدلله د شعري ټولګو په حواله ووایې راته نو بیا زما دوه کتابونه یو د کودري په نوم باندې چاپ دی دا په 2003 کې چاپ شوی و دا 4 ځله چاپ شوی دی اوس بیا نشته ورک دی چرته او یو بیا په 2014 کې زما کتاب چاپ شوی دی ریدي رنګي اوبه هغه هم 4 ځله چاپ شوی دی بل په دې کله چې په دلته انسرجنسي دلته راله او د حالات خراب شو نو په دغه ورځو کې مونږه د مرستیال لیکوال مل ملکند د سوري لاندې په دې بټخیله کې یو مشاعره کړې وه چې په هغې کې یو 20 شاعران راغلي وو په امن نظمونه ویلي بیا ما هغه کمپایل کړي وو او دغه شانته د سوي واوره په نوم باندې هغه هم چاپ شوي دي آی ډي پیز زموږ تلل راتلل لا پښتانه خو ډېر بېکور او ډېر زیات په کېږدو کې او په یو څه کې او په بل څه کې نو د آی ډي پیز دپاره انټرنیشنل یو لا ده هغه بیا ما د انګریزۍ نه پښتو ته ترجمه کړی او هغه هم چاپ شوی دی او اوس مې د خیره سره په دې میاشت نیمه کې زما د پی ایچ ډي مقاله چې ده چې په 21مه پیړۍ کې په ملکنډ ډیویژن کې د پښتو په شاعرۍ کې د امن تصور هغه هم مطلب دا ده چې انشاءالله په میاشت نیمه کې به مخې ته راشي او یو ځل د افغان ټلویزیون سره یو شو کومه ادبي جرګې او مرکې نو ما د 15 شو ادبي ټولنو سره د هغې په تاریخ باندې د هغې په کار باندې مرکې کړي دي نو د هغې مرکو هغه کتاب هم افغان ټلویزیون چاپ کړی دی ادبي جرګې او مرکې بس شعرونه به واورو ناشنا که دې خوښه وي مازدیګر دی د سیند غاړه ده او ډاکټر صاحب خو ډېر ښه شعر لیکي که نه ډاکټر صاحب وایي دغه شعرونه ما ویلي هم نو ډاکټر صاحب وایي چې زما تپوس دې چېرته کې څوک وکړي وایي خدای خو دې پیډکه دیره کړي خو په زړه کې بیا د ځان سره دا وایي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي نو ډاکټر صاحب شعرونه به اوس اورو ډېره مهرباني داسې ده چې وختي تاسو ووې چې زه یو څو شعرونه ته وایم چې په هغه سور سالو باندې نقشونه پاڼې پاڼې په هغه سور سالو باندې نقشونه پاڼې پاڼې اوس هر څه راته ښکاري سره رنګونه پاڼې پاڼې او یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی اوس ګرځم پسې ګورم کتابونه پاڼې پاڼې یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی اوس ګرځم پسې ګورم کتابونه پاڼې پاڼې نو د ځینو په چوپړۍ کې یو پاڼه خشاک نه وي د ځینو په چوپړۍ کې یو پاڼه خشاک نه وي د ځینو د محل وي دیوالونه پاڼې پاڼې او ظاهره ده د ګل نه به نازک او ښایسته وي ظاهره ده د ګل نه به نازک او ښایسته وي د چا چې د کالۍ دیوالونه پاڼې پاڼې او بغیر د محبت نه که مې بل ټکی زده وي بغیر د محبت نه که مې بل ټکی زده وي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې یو بغیر د محبت نه که مې بل ټکی زده وي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې او شاکره جادوګره دا دې څنګه جادو کړی شاکره جادوګره دا دې څنګه جادو کړی چې هر یو ښکلی وایي ستا شعرونه پاڼې پاڼې ډېره مهرباني یو نوی غزل دی لږ ثقیل دی خو چاله نه دی اورېدلی نو چې زه عمران ته اشنا دغه کومه ډالۍ کومه عمران اشنا ته چې زه د خوبونو په دنیا کې هر چا وپېژندم زه د خوبونو په دنیا کې هر چا وپېژندم لکه د زړه د درد هوښیار مسیحا وپېژندم او چې زه د کم کلي د کمې قبیلې سړی یم چې زه د کم کلي د کمې قبیلې سړی یم په ټوله دشته کې زه ګل د لالا وپېژندم چې زه د کم کلي د کمې قبیلې سړی یم په ټوله دشته کې زه ګل د لالا وپېژندم او د مینې رنګ د ورکېدو پټېدو نوم نه اخلي د مینې رنګ د ورکېدو پټېدو نوم نه اخلي د سترګو جنګ کې د خال په رڼا وپېژندم د مینې رنګ د ورکېدو پټېدو نوم نه اخلي د سترګو جنګ کې د خال په رڼا وپېژندم او شعر دی یزک خانه چې ځان پېژندلو لا د حسن پېژنده پکار وي
ځان پیژندلو له د حسن پیژنده پکار وي اوس به ځان وپېژنم مینې چې تا وپېژندم ځان پیژندلو له د حسن پیژنده پکار وي اوس به ځان وپېژنم مینې چې تا وپېژندم او زه د حمزه بابا د مینې د مکتب سړی یم زه د حمزه بابا د مینې د مکتب سړی یم په ډک محفل کې د سترګو په غلا وپېژندم زه د حمزه بابا د مینې د مکتب سړی یم په ډک محفل کې د سترګو په غلا وپېژندم او شاکره دومره پیژندلی سړی نه وم خو شاکره دومره پیژندلی سړی نه وم خو ټولې دنیا د پښتو مور په دعا وپېژندم شاکره دومره پیژندلی سړی نه وم خو ټولې دنیا د پښتو مور په دعا وپېژندم ډېره مننه چې خوی مې د پتنګ و په رڼا مینېدم نو زه به ستا په سترګو خامخا مینېدم چې ژوند به مې په دار وي او حیا به مې نیلام وي زه دې له په پښتو او پښتونخوا مینېدم هم ته به مې جانان یې هم په تا به مینېږم که بیا چرته پیدا شوم او بیا مینېدم هم ته به مې جانان یې هم په تا به مینېږم که بیا چرته پیدا شوم او بیا مینېدم او د زړه د درد د خوند نه کوي نوې خبر کړی د زړه د درد د خوند نه کوي نوې خبر کړی شاکره زه به ولې په هر چا مینېدم یو شیز بل ویم درته سود به په څه کې وي مدام په دې سودا کې ګرځي سود به په څه کې وي مدام په دې سودا کې ګرځي سوداګر خلک چې هر چرته په دنیا کې ګرځي چې زړه تور وي په رڼا کې په تیاره کې ګرځي چې زړه سپین وي په تیاره کې په رڼا کې ګرځي چې زړه تور وي په رڼا کې په تیاره کې ګرځي چې زړه سپین وي په تیاره کې په رڼا کې ګرځي او هغه وزرې درنه ماتې غواړم نه غواړم هغه وزرې درنه ماتې غواړم نه غواړم خدای په کومو چې د خلک په هوا کې ګرځي هغه وزرې درنه ماتې غواړم نه غواړم خدای په کومو چې د خلک په هوا کې ګرځي او یوې جینۍ ورته منګي په سر خیرې کړې وې یوې جینۍ ورته منګي په سر خیرې کړې وې په سرابونو پسې ځکه په صحرا کې ګرځي شاکر د مینې د دیوتا نه لاس نیوه کړې ده شاکر به ټول عمر د حسن په دعا کې ګرځي مهرباني زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا را باندې وایې نو دا څه دي او چې فکر ورته وکړم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکړم نو دا ټول جهان زما دی نو چې فکر ورته وکړم نو په دې کې زما څه دي او شعر دی چې دا خلک به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري دا خلک به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي دا خلک به بېکیفه خامخا یو بل ته ګوري د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي او زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي مهرباني که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي د چا د سترګو تور به شي جانان به درنه جوړ شي او یه ځان له ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو یه ځان له ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو پوکې پوکې رایوځی شي طوفان به درنه جوړ شي او په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتیر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتیر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي او شعر دی چې د وسپنې سپلی چې په غزل پسې زړې کې د وسپنې سپلی چې په غزل پسې زړې کې شاکره نو شاګرد چرته د ګران به درنه جوړ شي ډېره زیاته مهرباني چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم له غړ سوغړ وي نور جامې واغوندي د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم له غړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او خدایا که وړی دی خو ته واورې راووروه خدایا که وړی دی خو ته واورې راووروه
که دغه خلک د یخنۍ په زور جامې واغوندي واه، ډېر ښه خدایه دی. که اوړی دی خو ته واورې راووروه ها. که دغه خلک د یخنۍ په زور جامې واغوندي او اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واه، واغوندي ډېر ښه. د ذهن نه دې ټول شکونه لرې که او راشه ها. د ذهن نه دې ټول شکونه لرې که او راشه ها. د ځان سره زما مینه ملګرې که او راشه واه. د ځان سره د مینې یوه ښکلې ډالۍ راوړه کرکڼې کا مماڼې کا ګورګورې کا او راشه ډېر ښه دی. او دا دور د یو غیر معمولی زور متقاضي دی ها. دا دور د یو غیر معمولی زور متقاضي دی جذبې د انقلاب د ښې او ترې کا او راشه واه. او که غواړې چې ستا حسن ته احساس د لویۍ وشي ها. که غواړې چې ستا حسن ته احساس د لویۍ وشي د ځان سره یو څو خپلې ملګرې کا او راشه ډېر ښه دی. دا که بیا غواړې وایه چې ډاکټر ستا صاحب. حسن ته احساس د لویۍ وشي ها. د ځان سره یو څو خپلې ملګرې کا او راشه شاکر په توکل د محبت سترګې چوتیږي په تندر د دنیا ټولې خبرې کا او راشه ډېر ښه ډاکټر صاحب. یقین وکړه جانانه چې په تا باندې خوږیږي ها. بې تا به زما سترګې بل په چا باندې خوږیږي او د سترګو نه را دې خوا چې رښتیا خبره وکم ها. دا زړه مې په پښتو او پښتونخوا باندې خوږیږي واه. مهرباني او یو دی چې په طبیعت کې دی ها. د درد غوندې مستی د مینې ها. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې نه وده کېږي او نه څوک وده کېدو ته پرېږدي ها. او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم ها. څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم نه راته خاندې نه خپلو جړېدو ته پرېږدي ډېر ښه دی. ته زما په زلفو باندې دواړه سترګې وتړه زه درته په غوږ کې یوه پټه شان خبره کوم ها. او زړه او ذهن لوی که په وړو کې به راځی نه شي ها. زړه او ذهن لوی که په وړو کې به راځی نه شي نن د کائناتو نه هم غټه شان خبره کوم ډېر ښه ډاکټر صاحب. لکه چې ما له د دعا غوښتو آداب نه راځي ها. د ژوند په دشته کې مې مخې له سراب نه راځي هره ګړۍ د لیونۍ د سترګو رنګ بدلیږي اوس پکې ما له هم څه چل د انتخاب نه راځي او چې په حساب شي ها. د باران څاڅکي شمارلی شمه ها. چې په حساب شي د باران څاڅکي شمارلی شمه ها. چې بې حسابه شي د دوو اوښکو حساب نه راځي ډېر ښه ډاکټر صاحب. چې دا په بیا حساب شي د باران څاڅکي شمارلی شمه چې بې حسابه شي د دوو اوښکو حساب نه راځي او زه د خپل ژوند د سبقونو په رڼا کې وایم ها. زه د خپل ژوند د سبقونو په رڼا کې وایم د ماله د هر سړي د هر یو سوال جواب نه راځي ډېر ښه ډاکټر زه د خپل ژوند د سبقونو په رڼا کې وایم ها. ماله د هر سړي د هر یو سوال جواب نه راځي چې نه د کور نه د جومات نه د حجرې پاتې شو په دې ولس به اوس په کم دلیل عذاب نه راځي واه. او زه په پښتو کې بې پښتو مقام ته ورسېدم ها. زه په پښتو کې بې پښتو مقام ته ورسېدم چې په خوبونو کې مې خواله اوس جناب نه راځي ډېر زه به ښه دی. پښتو کې بې پښتو مقام ته ورسېدم چې په خوبونو کې مې خواله هم جناب نه راځي او په کوم جواز باندې جانان د شاکر خواله راغی ها. په کوم جواز باندې جانان د شاکر خواله راغی ها. په یو مصداق په شرابي پسې شراب نه راځي ډېر ښه دی. مهرباني د ژوند ډالۍ کې مې راوړی تاله یار وخت دی ها. د ژوند ډالۍ کې مې راوړی تاله یار وخت دی ما سره ډېر څه دي خو ما سره د کار وخت دی ډېر ښه دی. چې د دې دواړو په سنگم به کرخه څوک راکاږي یو د دیدن وخت دی او بل د انتظار وخت دی واه. ډېر ښه او دی. شعر دی قاضي ته ووایئ چې ډېره ناروا دي کړي ها. قاضي ته قاضي ته ووایه چې ډېره ناروا دي کړي تا خېجولی د منصور سره په دار وخت دی واه. ډېر ښه. قاضي ته ووایه چې ډېره ناروا دي کړي ها. تا خېجولی د منصور سره په دار وخت دی او ستا سره حسن دی ها. وفا ده وخت دی ها. هم مینه ده ها. تا سره حسن دی وفا ده وخت دی هم مینه ده نور هر څه پرېږده یار زما پکې په کار وخت دی ډېر ښه ستا ډاکټر سره صاحب. حسن دی وفا ده وخت دی هم مینه ده واه. نور هر څه پرېږده یار زما پکې په کار واه. وخت دی ډېر ښه او دی. د زړه زخمونه ګنډل هیڅ مادي حاجت نه لري ها. د زړه زخمونه ګنډل هیڅ مادي حاجت نه لري ها. د رفوګر سره په لاس کې ستن او تار وخت دی
د زړه زخمونه ګنډل هیڅ مادي جواز نه لري د رفوګر سره په لاس کې ستن او تار وخت دی او شعر دی نظر خانه چې په وخت الزام لګول دا زمونږ زوړ عادت دی په وخت الزام لګول دا زمونږ زوړ عادت دی مونږ بېلاري یو روان په خپله لار وخت دی په وخت الزام لګول دا زمونږ زوړ عادت دی مونږ بېلاري یو روان په خپله لار وخت دی او اوس که په دې کې څوک تقدیر نه مني نه دې مني څوک په وخت بار دي او شاکره په چا بار وخت دی ډېره مننه ډېره مننه وخت رانه بس وخت هم روان دی او ډېر ښه غزل هم راته وي ډېر ښه غزل سره سره مو راته د زړه نه خبرې وکړلې او مونږ په زړه ولګېدې نو بیا به راځو له خیره سره او دغه مازدیګر به یو وارې بیا را جوړو یو وارې نه څو وارې نو ډېر زیات خوشحاله شو چې دغې سیند په غاړه مو راته دومره خواږه خواږه شعرونه وویل ډېره مهرباني داسې کار دی نیازک خانه ګنم لکه دا کار نه دی دا اوس ګورئ مونږ د یو څو لیونو ته پاتې دی ما وختي تاسو ته وویل ساحل صاحب شعر دی چې لیوني داسې وي جانانه لکه زه او ته یو نه مو په سترګو کې خوب شته نه مو په زړونو کې خوب نو دا کار او دا اوس پرېښودی نه شو دا کامرانه ګورئ په بله لاره باندې ځي نو دا بس واړه واړه ټکي او ټوټې او دا به راغونډو او کله به د سیند په غاړه وایو کله به په غرونو کې وایو کله به په بازارونو کې وایو او دا کار تاسو دا ځوانان چې یې که نه زموږ ګورئ وخت یې تلی دی دا کار تاسو کوئ او ډېر سم یې کوئ او زه تاسو ته شاباسۍ در کوم الله پاک مو په ژوند کې برکت واچوه الله مو د صحت سره او د عافیت سره او د عزت سره لره ډېره مهرباني ډېره مننه ډاکټر صاحب ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب واورېدو او د هغه د شعرونو نه به هم ډېر خوند اخیستي دغه د سیند غاړه وه مازدیګر ماښام ته غاړې وتو نو ما او عمران اشنا له راکړې اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان